د غزل او مزل پاڼې او همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله ده ښه باید او د صحت په کالیو کې بنغښتې وي. یو ځل مو دا دی بیا په ټانس صاحب درته پیدا کړی ده، شعرونه به ترې اورو او له تاسو سره به یې شریکو. هیله ده چې خپرونه تر پای شېبو پورې راسره وګورئ. په ټانس صاحب ستړي مه سئ او راځه څه مو چمتو کړي راته ووایاست. ډېره مننه ښاغلی ټکور صاحب، ښه راغلاست تاسو. ګران محبت صاحب ته ښه راغلاست وایو. کور ودان چې هر وخت راځئ او زموږ اشعار دې وړ بولئ چې تاسو سره یې شریک کړو. ډېره مننه. زه به در سره څو غزلونه شریک کړم، البته انتخابي غزل دی. وایي ستا د مینې دام کې ګردی محترمه، ستا د مینې دام کې ګردی محترمه، زړه مې ستا د بند اسیر دی محترمه. او په دې شخص پسې بد ویل ګناه ده، په دې شخص پسې بد ویل ګناه ده، دا د ټوله کلي پیر دی محترمه. خدای در کړې مګر نیره در خوړلې، ژوند دې اوس هم د فقیر دی محترمه. او دا چې دومره د صفت کوم شعرو کې، دا چې دومره د صفت کوم شعرو کې، ستا د شنو سترګو تاثیر دی محترمه. ستا د شنو سترګو تاثیر دی محترمه. بالکل. دا چې بیل مناسبونه سول ارشاده، دا چې بیل مناسبونه سول ارشاده، دا د هغه خوب تعبیر دی محترمه. وای سبا وسترې محکمې ته ځم پتوار اخلم، سبا وسترې محکمې ته ځم پتوار اخلم، د یار روژه هم خدایه زه نیسم بیخي نازک دی. هر سړی در پسې خاندي، مات زړګی در پسې خاندي، او بې پیسو چې سولې یاره خوږ لالی در پسې خاندي. او د مطلب مینه ده پام کړه، د مطلب مینه ده پام کړه، بیا همدی در پسې خاندي. مازدیګر دیدن قضا سي، ماښامۍ در پسې خاندي. او حال دې پټ ساته زړګیه، کنې بیا نو ګاونډۍ در پسې خاندي. صابر صاحب وایي وږی تږی وي رنځور وي لیونی وي، وږی تږی وي رنځور وي لیونی وي، زموږ غم څه د غریب سړي بچی وي. او سړی څنګ سړی خورو ته سړی پرېږدي، سړی څنګ سړی خورو ته سړی پرېږدي، په سړي خو به خوږېږي چې سړی وي. او د شکست حوصله نه لرم پښتون یم، د شکست حوصله نه لرم پښتون یم، مقابل که مې زنځیر وي که زمری وي. او خو چې څه د مینې خوږ لري په زړه کې محبت صاحب، مهرباني، خو چې څه د مینې خوږ لري په زړه کې، په ما ګران وي که د غرونو لیونی وي. او ټکور صاحب د زخمونو جامې واغوندئ چې ورسو، د زخمونو جامې واغوندئ چې ورسو، لیونو په میخانه کې به پسرلی وي. او ستا د غم د غنو ورېځې په سر ګرځي، ستا د غم د غنو ورځې په سر ګرځي، ستا صابر به د رقیب په زړه ازغی وي، ستا صابر به د رقیب په زړه ازغی وي. وروستي بیتونه دې په ټانس صاحب وایي بېتا دې نه سمه د نورو په کیسه کې نه یم، بېتا دې نه سمه د نورو په کیسه کې نه یم، سپوږمۍ ولاړه د دستورو په کیسه کې نه یم. او چې زورور جانان مې لاس په لاس کې ونیولو، چې زورور جانان مې لاس په لاس کې ونیولو، اوس مې زړه ښه دی د کمزورو په کیسه کې. ډېره مننه، ډېره مننه. پټان صاحب کور مو آباد، چې د خپرونې وخت ګورو نو اجازه نه راکوي. ډېره مننه.